له سترګو پناه او زړه ته نږدې ډېرو قدرمنو وطندارانو ښې چارې. تاسو ټول پوهیږئ چې خپلواکي څه ته وایي. خپلواکي د شهیدانو د سرو وینو، د میندو د تودو اوښکو او د مټورو غازیانو د تورو د خرپا آثار او میراث ته ویل کېږي. کله چې یو فرد او یو ملت خپلواک وي نو هغه د نړۍ تر ټولو لویه شتمني د هغه په لاس کې. خپلواکي عزم دی، بریا ده، امانت دی او میراث دی چې یو نسل بل نسل ته انتقالوي. خپلواکي د ملتونو د شهکارونو جګ او دګ سمبول دی. کله چې موږ د خپلواکۍ خبره کوو نو یو نوم چې دواره زموږ د زړه په تاخچو کې او د ذهن په حجرو کې راتاویږي هغه د غازي امان الله خان د شهامتونو، د الهامونو او د پیغامونو نه ډک قیامو چې زموږ د سیمې په جغرافیه کې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې پاڅېد او د غلامۍ په وړاندې د ازادۍ او د خپلواکۍ بیرغ یې پورته کړل او بغاوت یې اعلان کړ. هغه څه چې په ټولې سیمې کې پرتو میشتو او محکومو ملتونو او هیوادونو ته د ازادۍ په لارې رنګارنګ مشالونه ورته بل کړل. نن د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې موږ یو ځل بیا د هغې ښکلې ودانۍ ترڅنګ د بحرالکاهل د دې مالګینو اوبو د پاسه په هغه ځای کې یو ځل بیا تاسو سره د خپل د راروانې د اګست د 8 نیټې د هغې پرتمینې او سترې غونډې معلومات در سره شریکوو چې د افغان کلتوري ټولنې له خوا نه دا تابعه نیول شوې ده او د کالیفورنیا د افغان کلتوري ټولنې مشر ښاغلی نصیر یاسیني مې په څنګ کې دی د دې لپاره چې کافي معلومات ولري او دقیق واوسیږي. نو دا پوښتنه به زه دوی ته راجع کړم چې دوی څه تر اوسه کړي دي او څه یې په پام کې دي چې خپل وطندارانو سره شریک کړي. سلامونه درنو ګرانو افغانانو. د تیرو 11 کالو راهیسې افغاني کلتوري ټولنه په کالیفورنیا کې د استقلال جشن لمانځي او دې ځل یو ځل بیا ډېره ستره غونډه نیول شوې ده. د دې غونډې په شا ډېر زیات کار شوی دی، د میاشتو زحمتونه دي، د ټیم د دې ته پوره تابعه ده. دوستانو هر چېرته چې یاستئ افغانانو سره د فامیلونو به راځئ، په دې کې خپل ماشومان هم راولئ ځکه موږ باید خپل ماشومان ته خپل کلتور وښایو، خپل بیرغ وښایو، خپل سندرې ورته وښایو. دلته ګڼ شمېر افغانان راځي، د ټول قومونه پکې اشتراک کوي، په شریکه به خپل استقلال مانځو، دنیا ته به ښایو چې موږ یو آزاد قوم یو، یو غیور قوم یو. افغانان اوس هم ژوندي دي، د افغانستان بیرغ اوس هم ژوندی دی. په ټولو باندې دا ستاسو ایماني وظیفه ده چې راشئ او په دې کې شرکت وکړئ. دا پروګرام په سټاکټن ښار کې په 8 د اګست باندې نیول شوی دی. لاندې فلایر کې ټول معلومات شته دی، د هغې نه معلومات اخیستلی شئ. ډېره مننه ملک ضیا صاحب. دوستانو تاسو پوهېږم متاسفانه ځینې خلک په دې باور دي چې په دین کې وطن متن نشته، خو زه فکر کوم چې موږ دا د کالیفورنیا دا ساحه له کابل څخه 11,380 کیلومتره لرې ده. مګر بیا هم تاسو به وګورئ چې د اګست 8 نیټې دلته د دغه سپېڅلي او ښکلي او منلي بیرغ سره چې درې رنګه لري او د الله تعالی مبارکه کلمه پکې ښکل شوي او محراب او منبر پکې دی، د همغه بیرغ سره به تاسو وګورئ چې دلته به زرګونو کوچنیان، میرمنې، سپینګیري او د دې ټولې سیمې خلک به دلته راځي. مینه او مننه. ملک ضیا، سټاکټن، کالیفورنیا.